خوست کې د شاتو مچۍ ساتونکي وايي په دې وروستیو کې کاروبار ډیر ښه شوی او د تېرو کلونو په پرتله سږکال تولید زیات شوی، خو دوی له اړونده چارواکو څخه د بازار موندنې په برخه کې د لا زیاتې مرستې او د اړینو وسایلو د برابرولو غوښتنه کوي څو کاروبار یې نور هم پراخه او لا ډیره ګټه ترلاسه کړي. فصل په وخت کې چې د څه شي ګل وي، کوم فصل چې ګل کوي هغه نه ګبین جوړوي، بل بوټي نه ګبین نه جوړوي. هر فصل کې چې ګل وي، زعفران ګل کوي، شینشوبه قدرتي شی دی ګل کوي، مرویزي دغه سیده شوتل نه کوي، مالټي نه کوي، بیر نه کوي، څوک پلوس ورته هغه نه کوي، نرپرس ګل نه کوي. داسې ډیر شیان دي چې ګل کوي هغه سره مو چې تعلق لري، بغیر د ګل بوټي سره کار نه لري. په همدې حال کې د دغه ولایت سیمیز مسؤلین بیا وایي چې په خوست ولایت کې اوس مهال 450 د شاتو فارمونه شتون لري چې د شاتو د مچۍ د ساتنې او تولید د پراخېدو لپاره لا هڅې پیل کړي دي. د دوی په وینا د شاتو د مچۍ د ساتنې عصري میتودونو د ترویج او د تولید د زیاتوالي په موخه له بیلابیلو ملي او نړیوالو موسسو څخه همکاري راجلب کړې ده. په خوست ولایت کې د مچیو په فارمونو کې د تېر په پرتله زیاتوالی راغلی دی چې په اوس وخت کې تر 4,500 پورې د مچیو رسمي ثبت فارمونه د زراعت ریاست سره ثبت دي او په دې برخه کې به دولت کار کوي تر څو دا برخه معیاري شي او خلک پکې مصروف شي. د دولت د خپل همکارۍ ترڅنګ به د خارجي مؤسساتو انجیوګانو سره تړونونه کوي تر څو هغه په دغه برخه کې کار وکړي او دغه برخه معیاري کړي. خوست د افغانستان په ختیځ کې پروت یو ولایت دی چې غرنۍ سیمې او ځنګلونه لري. د دې ولایت اقلیم د شاتو د مچیو ساتنې لپاره نسبت مناسب دی او په ځینو سیمو کې د شاتو د تولید دود له پخوا څخه موجود دی، خو په تېرو کلونو کې د ناامنۍ او نورو ستونزو له امله دې سکتور ته کمه پاملرنه شوې وه.